دا یو ورو سوال کړی دی چې اووه کسان په یو څاروي کې شریک شو، غوا ده، میخه ده، اوښ دی، خو هغه څاروی دی چې په هغې کې سیږي، نو یو پکې داسې کس شریک شو چې د هغه مال حرام دی، نو دا په دې قرباني باندې ساسر پرې باسي او که نه؟ الجواب، اووه کسان په څاروي کې شریک کېده، په غوا او اوښ کې، دا ثابت دی د رسول صلی الله علیه وسلم، او میخه د غوا یو قسم دی. نو کله چې غوا وویلی شي دې کې میخه دننه راغله. دلیل په دې باندې دا دی جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت دی په صحیح مسلم کې شتي چې نحرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه، موږ څاروي ولاړ کړو د حدیبیه په کار باندې د رسول صلی الله علیه وسلم سره، البدن عن 7 والبقر عن 7. اوښ کې څو کسان شریک شو؟ یو کې به وو، او په غوا کې به یو غوا کې به اووه کسان، په یو اوښ کې به وو او په غوا کې به وو. دې نه ثابته شو چې دا شریک کېدی شي، په دې کې څه حرج نشته. بیا راځو ضرور دی سوال، ډېر ښکلی سوال د یو پکې مال حرام دی، دا به د قرباني باندې اثر اچوي او که نه؟ نو دوه حالات دي، یو موږ ته پته نشته چې د سړي مال حرام دی، نو دې ټیم کې صحیح ده دې شریک شي، قرباني هم صحیح ده، هیڅ خبره نه ده. دویم حال دا دی چې موږ ته پته لري چې دې سړي مال حرام دی، داسې ټیم کې به دې موږ د ځان سره نه شریک کوو، مال حرام دی یوه. دویمه چې ته شریک کې نو دې زړور شو په دې خپله ګناه باندې. ما پرون دې خبرې ته سوچ کو، بې لګیا وم ملګري سره، ما ورته ویل موږ څومره بې غیرته شوي، هغه ایماني غیرت رانه ختم شوی، مخامخ ګناهونه کېږي موږ څه نه وایو. لکه چا زما پلار ته کنځلې وکړې مخامخ زما په مخ کې، زه به غلی شم، ته به غلی شي؟ نه. که چا زموږ مور وباره کې څه ووایي، دا خو د مرګونو خبرې دي، یا د خور او ښځې یاده کړه. یو سړی زما په مخ کې د الله سره دشمني کوي، یو سړی زما په مخ کې د پیغمبر سره دشمني کوي، بیا ورته زه څه نه یم، بېغیرتي نور څه ته وایي؟ یو سړی دی تا ته پته لري چې د ده مال حرام دی، سود خوري، الله سره اعلان جنګ کړی دی او الله ورسره اعلان جنګ کړی، ته بیا هم ځان سره شریک کوې. صحیح د لاس طاقت خو ستا نه رسي، داسې به وایي چې د جبې هغه دې هم نه رسي، نو دا خو دې رسي که نه چې دا شپږ کسان ووایي دته چې وروره ته موږ سره نشي شریک کېدی، ستا مال حرام دی، اثر به څه پرې باسي؟ دی به د خپلو حرامو نه بند شي چې وروره دا خو د مسلمانانو ما سره رابطې پرېښودې. که دغه شان زموږ د ژوند طریقه وی چې د ګناهګار نه به خفه کېږو، نو بیا به چا ګناهونه کولی؟ بیا به یې نه کولی. خو موږ خو مړه دغې د الله سره هر سړي خپل قبر دی، ته به سره ګوتې وایې، هر سړي خپل قبر دی وایي، خو دنیوي مسلو کې نه، دا دیني کې. نو چې کله موږ ته پته وي چې د پلاني مال حرام دی، نو دی به د ځان سره نه شریک کوو. والله اعلم.